مسافرو سلامونه. پوهیږم چې مسافري سخته ده او پوهیږم چې څومره پیسې سپما کوئ نتیجه نه ورکوي، ځکه څومره چې ذخیره کوئ هغومره په کورنۍ کې یو مشکل پیدا کیږي او ورلیږي، بالاخره ستاسو جیبونه خالی پاتې کیږي. ځوانۍ مو په مسافرۍ کې تباه شوې، خپلې هیلې او ارمانونه درنه پاتې دي تر څو د خپلې کورنۍ هیلې او ارمانونه پوره کړئ، او دا یو ستر درد دی. دې درد دوا په لنډو فکرونو باندې نه کیږي، غلطو پریکړو باندې نه کیږي، یو دمي نه کیږي. د دې درد دوا اصلي هغه رازونو پوهیدل دي کوم چې د تاسو نه پټیږي. نسلې کمپنۍ مو اورېدلې، فکر کوئ یوه کمپنۍ ده، غلط یاست. دا وینئ، دا ټول چې تاسو وینئ جلا جلا کمپنۍ دي، خو د نسلې سره پارتنرشیپ لري. د مارک زاکربرګ پیژنئ، یوازې فیسبوک نه، دا ټولې کمپنۍ کنټرولوي. نړۍ کې چې څومره رسنۍ دي او تاسو یې په نومونو پوهیږئ، د دې شپږو نفرو لخوا کنټرولېږي. خبره دا کوم، اوسني شرایطو کې که چیرته تاسو غواړئ په تنهایي تجارت وکئ، ناکامیږئ. تاسو پیسې لیږئ، یو کاروبار شروع کوئ، وروسته ګورئ پکې تاوان کوئ. ولې؟ چون تاسو یو ټیم نه لرئ، چون تاسو یو ګروپ نه لرئ. په اوسنۍ نړۍ کې د نوکرۍ نه د راوتلو دپاره تاسو باید یو ټیم پیدا کړئ چې هم عملي ډګر کې د تاسو سره اوسي، هم نظري ډګر کې. زموږ دا پروسه به د 3 میاشتو دپاره وي. کله چې تاسو یو ټکټ اخلئ، په دې معنا چې تاسو د شکار په خپرونه کې ځان ته یو سیټ اجاره کړئ. په دې چوکۍ کې به تاسو کینئ اوس د یو تجار په توګه. لومړی به د تاسو سره په دې بحث کیږي چې د مارکیټ څیړنه څنګه وکړئ. مطلب کله چې یو کاروبار غواړئ پیل کړئ، موږ تاسو ته ښایو چې کومه نظریه بهتره کار کوي او په راتلونکو 3 کلونو کې کوم تجارتونه دي چې تر ټولو ډیره ګټه پکې ده. فرض وکړئ موږ سره کینستو، د تجارت څیړنه مو وکړه او 50 داسې تجارتي مفکورې مو پیدا کړي چې هغه کولی شي په 3 کالو کې موږ میلیونر کړي، او د تاسو یوه خوښه شوه، وایي چې ډاکټر صاحب زه غواړم دا مخته یوسم. په دوم پړاو کې موږ تاسو ته د تجارت پلان جوړونه کوو. موږ کینو، تاسو ته د تاسو د تجارت پلان جوړو، بودیجه څنګه جوړه کوئ، پیسې څنګه مصرف کوئ، ماشینونه که په کار دي د کوم ځای راوړئ، دوکان ورته چیرته ونیسئ، څومره دوکان باید وسی، څومره کارمن باید ولرئ، لوګو مو څنګه جوړه کړئ. دا ټول کارونه موږ درته کوو. د هغې نه وروسته بل پړاو دی چې د تجارت قانون پیژندنه ده. آیا دا تجارت طالبان پرېږدي؟ آیا تاسو جواز اخیستی شئ؟ ملک اتحادیې فکري کې به جواز څنګه اخلئ؟ هغې نه وروسته تر ټولو مهمه خبره مالي مدیریت دی. څومره پیسې مو لګیږي، څومره پیسې باید وساتئ، څومره پیسې باید مصرف شي. سیستم باید جوړ شي چې ستاسو تجارت دلته تاسو مسافر یې آنلاین کنټرول شي. شاید یو اپلیکیشن درکو چې د هغې له لارې کنټرول کوئ. هغې نه وروسته برانډینګ او مارکیټینګ ته راځو. ښه، تاسو تجارت ته هر څه تیار کړي دي، اما غواړئ یو لوګو ولرئ، غواړئ یو نښان ولرئ، غواړئ یو نوم ولرئ، غواړئ اعلانات مو وشي، غواړئ خلک مو وپیژني. هغه کار یې په موږ دی. موږ دا کارونه مکمل تاسو ته کوو. وروستۍ برخه یې فروشات دي. ځینې وختونه داسې کیږي چې تا تجارت شروع کړی، دفعتاً خلک در باندې ډیریږي او تا هغومره ډیر مواد نه لري. اوس چون موږ پلان سره مخ ته ځو، ستاسو تجارت به د هیڅ ډول ناکامۍ سره نه مخامخ کیږي، بلکې د فروشاتو او خدماتو دپاره به وار له مخې موږ تیاری نیولی. په آخر کې ستاسو خطر مدیریت کوو. د دې چانس باید کاملا صفر وي چې تاسو پکې تاوان وکئ. که ګټه نه کوئ باید تاوان ونه کوئ. په ستاسو تجارت باید داسې یو څه چې په هغې کې تاوان صفر وي. کیدای شي یو نفر وایي چې ډاکټر صاحب داسې خو امکان نه لري. ځینې وختونه که چیرته تاسو صحیح څیړنه کړي امکان لري. مثلا که تاسو د کالیو کاروبار کوئ، دا ځکه تاوان نه لري چې کالي نه خرابیږي. یا که چیرته تاسو د طلا کاروبار کوئ، دا تاوان نه لري. کیدای شي طلا نن ښکته وي، یوازې تاسو باید ورته صبر وکئ تر څو پورته لاړه شي. که تاسو د ځمکې کاروبار کوئ، دا تاوان نه لري. کیدای شي نن ځمکې ارزانه وي، یوازې باید ورته په تمه پاتې شئ تر څو بیرته خپل اصلي قیمت ترلاسه کړي. بنان کوم تجارت چې تاسو کوئ، اجازه نه درکوو چې د قرض په پیسو یې وکئ، او په عین حالت کې موږ ستاسو د تجارت هر ګام د تاسو سره څارو. پس په لومړیو 45 ورځو کې موږ تاسو ته درښایو چې د مارکیټ څیړنه څنګه وکئ، د تجارت پلان څنګه جوړ کړئ، د تجارت په قانون څنګه ځان خبر کړئ، مالی مدیریت څنګه وکئ، برانډینګ څنګه وکئ، مارکیټینګ څنګه وکئ، فروشات مو باید څنګه وي، د مشتریانو خدمات مو باید څنګه وي، او بالاخره د خطر مدیریت څنګه وکئ. کله چې په لومړیو 45 ورځو کې موږ مکمل په دې پوه شو، دا په دې معنا چې اوس تاسو پوهیږئ تجارت مو څه شی دی، څنګه یې پیل کوئ، د کوم ځای نه مواد راوړئ، چیرته یې د افغانستان شروع کوئ، څوک مو کارمند اوسي، په کوم ځای کې مو کمپنۍ اوسي، په چا باندې خرڅ کوئ او څنګه یې خرڅ کوئ. دا یعنی تاسو کاملا آماده یاست چې دننه شئ عملي ډګر ته.
په عملی ډګر کې مونږ بیا هم تاسو ته نه پرېږدو، تاسو سره عملیاتي او تکنالوژیکو خدماتو کې کومک کوو. دا یعنی تاسو ماته وایئ چې ډاکټر صاحب مثلا زه غواړم چې د آیسکریمو ماشین د چین نه راوړم او په افغانستان کې کار پې شروع کړم. ټول پلان مونږ درکړی دی، خو که چیرته تاسو صحیح ایمیل نشئ کوی د چین کمپنۍ ته مونږ ایمیل کوو. که چیرته تاسو صحیح اړیکې ورسره نشئ نیولی د چین کمپنۍ سره مونږ اړیکې نیسو. که چیرته تاسو نه پوهیږئ شی مو په چین کې اخیستی ولې په دې خبر نه یاست چې څنګه یې راوړئ افغانستان ته، مونږ در سره کومک کوو چې تر افغانستانه راورسیږي. په ګمرکاتو کې بند دی، نه پوهیږئ چې څنګه یې خلاص کړئ، مونږ یې در سره خلاصوو. د هغې نه وروسته چې کله خپل ولایت ته د تاسو ورسېده، نه پوهیږئ چې څنګه دوکان په کرایه ونیسئ، د کوم ځای نه یې ونیسئ، کومه سیمه بهتره ده، مونږ نفر در سره لیږو تر څو تاسو سره سیمه وګوري، ځای وګوري، د هغې په اړه نظر ورکړي. هغې نه وروسته چې کله ستاسو تجارت شروع شو، تاسو ته ډیجیټلي خدمات درکوو. دا یعنی تاسو کولی شئ په ترکیه کې اوسئ یا په فرانسه کې یا په جرمني کې یا په امریکا کې، ولې په افغانستان کې خپل دوکان کنټرول کړئ، وګورئ چې څونه مشتریان راغله، د تاسو د کارمندانو رویه ورسره څنګه ده، څومره شیان خرڅ شوه. وروستۍ خبره یې رسنیز مارکیټینګ دی. دا نو مونږ ته پرېږدئ، مونږ د تاسو دپاره کار کوو تر څو په افغانستان کې خلک خبر کړو. یو نوی شکارچي یې د شکار په خپرونه کې د ګډون کړی و او اوس د دا دوکان دی یا د همدا کاروبار دی. مونږ پوهیږو چې څنګه تاسو مشهوره کړو او مونږ پوهیږو چې ستاسو خدمات څنګه تر خپلو افغانانو ورسوو. اوس به نو 3 میاشتې پوره شوي، تاسو به د یو تجارت خاوند اوسئ او د دې تجارت عاید به پیل شوي اوسي. ما تاسو به د شکارچي په توګه اوس د مونږ سره وئ. د تاسو به نوم وي، ستاسو د ټیم نوم به وي، ستاسو د تجارت نوم به وي او ستاسو میاشتنی عاید به وي. او په عین حالت کې تاسو نور اوس 1 کال دپاره د شکارچي د ټیم سره یاست. دا یعنی تاسو مکمل د 1 کال دپاره شکارچي یاست د مونږ سره او په دې 1 کال کې وایئ چې تجارت مو څنګه مخته ځي. که د بدو حالاتو سره مخ کیږئ، که تجارت ته مو ستونزې پیدا کیږي، نو د شکارچي ټیم کوم چې کیدای شي 40 نفره یا 50 نفره چې زموږ تعداد محدود دی او یوازې غواړو کم افراد اوسي، پس هر هغه څوک چې لومړی ټکټونه اخلي هغو ته اولویت ورکوو او کله مو چې ټکټونه پوره شوه نور دا پروسه بندوو. پس تاسو په 3 میاشتو کې یو تجارت شروع که او د 1 کال دپاره د 40 نفرو یا د 40 ملګرو حمایت دی د تاسو سره. یو به مو مشوره کوي، یو به درته آیډیې درکوي، یو به درته وسایل راوړي، یو به د ستونزو کې لاس نیسي. او تر ټولو مهمه خبره دا ده چې دا پروسه یوازې په دې ارزي چې تاسو 50 داسې ملګري پیدا کړئ چې کاریګر دي یا کاروباري خلک دي. نور په تاسو دا یو ستر فرصت دی چې زمینه یې مساعده شوې. دا نو تاسو پورې اړه لري چې سستی کوئ یا هم چستی. غواړم صادقه اوسم، 50 سلنه د دې پروسې مصارف په ما دي، خو 50 سلنه یې باید تاسو پوره کړئ. اما کله مو چې دا ټیم جوړ کړ، مونږ د نړۍ تر ټولو خوشبخته خلک یو.